وضعیت ما د خو بیخي قابل برداشت نه دی په کابل کې، نه د مجاهدینو ده نه د جولسونو ده. ځکه یوازې په دې وجه نه چې اوس د خلک په ناروا اخته دي، په دې وجه باندې چې زموږ دغه مبارک نظام ته تاوان رسېږي، زموږ دغه په ډېرو قربانیو ګټلی نظام دې ته تاوان رسېږي. او بل تاوان دا دی دلته اعلان وکړو چې حجاب دی، پرده ده، منکراتو رد وکړو. هغه پر کافرانو دونه سخت تمام سي لکه اټم چې پر استعمال کړي، ګرده دنیا درته راپورته سي. د اخوا د هغو مخالفت سي دلته موږ په عمل کې هېڅ نه کړي، نو نوم الله راضي کړي، مخلوق هم را سره په جنجال سي. که اوس دا طرف راسي مابین ته چې الله پاک راضي سي، دنیا دې ناراضي، کفار دې ناراضي، کفار خو نه راضي کېږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نو خو الله پاک وایي چې دا لن چې دي دا د نفي دپاره راځي، لاندې تاکیدیه د نفي دپاره راځي د آینده ټولې زمانې دپاره. په آینده ټوله زمانه کې الله پاک وایي چې یهود و نصارا ستاسې نه راضي کېږي، د قیامت نه راضي کېږي. نو چې نه راضي کېږي هغه دې نه راضي کېږي. په دې باندې باید خوشحاله سو. د هغه د ایمان او د اسلام او د دیانت علامه ده چې کفار را سره ټکري. خو د بلې خوا څخه الله باید راضي کړو. د الله جل جلاله د رضا لار هغه دا ده چې موږ د خپل مسؤلیت ته په کلکه باندې په عزم باندې ودرېږو. فرقې مو د مجاهدینو ډکې، قومندانۍ مو د مجاهدینو ډکې، حوزې مو د مجاهدینو ډکې، وزارتونه مو د مجاهدینو ډکې، هم ټانک لرو، هم تیاره لرو، هم توپ لرو، هم توپکان لرو، هم امکانات لرو. په دغو امکاناتو کې که بیا هم په دغه ولایت کې د کابل په مرکز کې هغه څه روان چې الله پاک یې د منع کېدلو امر کړی. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. صریح امر دی، د حجاب امر دی. که دغه امر موجود دی، د دې امر د وجود سره سره زه هم والي صاحب روان یم، خلک ښځې له مخې تېرېږي باک نه پکوم، ولسوال صاحب هم روان یي، خلک د ښځې له مخې تېرېږي باک نه پکوو.
توجه